هغه بچی مې څه شو 2 غنټې وشوې چې پټي ته مې رالېږلې دی ما ورته ویل د پټي تماشه وکړه وشټلې نه چې څه شو الو زیاده کو بچی دا جون دې پکاري مال په یو ګنټه کې دا 2 لک روپو غمو کا کني د دې بچی دا سر په 3 ځای کم په یو ګنټه کې مال دا 2 لک روپو غمو کا یو ګنټه پس په زستا انتظار کوم کني بچی به بیان نه دا ذمہواری به خپلې زما بچی تاسو سره ټکړې دي 8 لک روپے صحیح ده تاسو له غنټې نه مخکې څه چل کوم زما د بچیو وخته مزار نه کې صحیح ده تاسو له پیسې ګورم صحیح ده یا الله دا په کوم امتحان کې واچولم موږ سره دا تور بو درک نه لګي یا الله دا کوم وخت پاتې شو اوس را نه دې 8 لک روپے غواړي لکه زیاده دا ته ولې پریشانه یاره پریشانه باندې زما خو درنګ څه در زړه شوي یو غنټه در سره چاره لزوی غوا کړی دی او 8 لک روپے را لروړ یار دا څه ویا خو فکر مګه وایې ستاره دوی 8 لک روپے لوی نه پوښ پکنه دا دې زمو په نیمه غنټه کې 8 لک روپے وړم او ان شاء الله دوی به راوځي ها الله دې سم کو یار زما ستانه دا ډیر زیات دا امید یار ها خپکیږه مخه ان شاء الله دا لړم دا اراده مخه ها زیاده دا ولا 8 لک روپے الله دې خوشاله کا یار ما سره نیمه غنټه پاتې را او زم چې خپل بچی را آزاد کم یار تاسو سره بیا خبرې کوم هر ور مې غاڼه به پوښ ځکه ته بولې یوازې دی اتی ورا ده کامل روړیا جی ته دې درېږه یاره او ما ته مخامخ باغ یاد کړو او ما ته وی چې ځان سره بل څوک مه راوله زه ځم چې خپل زوی آزاد کړم سمې ده واشه ته انتظار کوه هلکه ورکه زه ګورم چې دا غل به څوک یاره چې دا ماشوم یې غوا کړی دی یا چې دا به څوک یاره بچی خو مې دارې ناست دی خو چې غواکار څه شو یار یاره دې تاسو څه ته اشاره کړی یم ما له خپل بچی راکې ما درته تاسو له پیسې راورسولې او زیاده ما ته پته وه چې ته به راځې ځکه چې د اولاد درد ډېر خطرناک وي خو زه ستا د پیسو کې نه یم زه د مینې وږی یم د مینې او زیاده ستا دا بچی چې رک شو ته څومره لیونې سپېلنې شوې او ستا غرض یېره ده تا چې خپله ښځه واغسته خپل بچي دې واغسته او زه دې د کوره وشړلم ما ته دې وی چې خپل کار کوه نو زه ستا د پیسو کې نه یم زه ستا پلار یم پلار ظالمه غرض یاده که دا خو زیات پلار دی یاره ما سره خو بل درم نه زما خو بل څوک هم نه په ټوله دنیا کې ما ته په سوالونه د خدای نه غوښتې وې او چې ته ما له خدای پاک راکړې تا ښځه ولیده تا خپل بچي ولیده زیاده تاسو پرېښودم نه زیاده دا ما تا ته صرف سبق خو چې د اولاد غم څنګه یې دې ویډیو نه صرف دومره مطلب واخلې چې مونږ ودونه وکړو خپل مور او پلار پریږدو نو که د دې په ځای مونږ وو بیا به زمونږ په زړه څه تېرېږي
نو ګرانو ملګرو د خپل مور او پلار ډېر زیات خیال ساتئ. والسلام.